ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان کې د پخوا په پرتله امنیت ښه دی خو بیکاري زیاته شوې. د طالبان حکومت له لوري افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته د راستنېدونکو پخوانیو چارو کې د بیرته راتګ لړۍ لا هم روانه ده. دغه کمیسیون چې څه د پاسه 2 کاله وړاندې فعالیت پیل کړی دی، تر اوسه لسګونه کسان چې په تېر حکومت کې دندې ترسره کړې بیرته افغانستان ته راستنه شوي. دغه کمیسیون په ډله کې یو هم په ولسي چارو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار اختر محمدي دی چې تازه افغانستان ته راستون شو. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مقاومت جبهې یو قوماندان احمد مسعود وایي چې دوی به د طالبانو خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. مسعود وایي دوی به تر هغو مبارزه کوي چې خپل حقونو ته ورسیږي. احمد مسعود وایي خلک خپلې پرځای غوښتنې لپاره مبارزه کوي او مبارزه به تر هغه وي چې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. احمد مسعود ویلي که د پنجشیر مبارزه ده او که هرات کې زموږ د خویندو چې د عدالت غوښتنې چغې یې کړي، دا ښیي چې خلکو له خپلو پرځای غوښتنو لاس نه دی اخیستی او په دې مبارزه نه ستړي کېږي او له هر شان ګواښ ډارېږي هم نه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.